یو شعر به د خپل طبیعت هم ووایم وایي چې دا مې عادت دی د بېننګ سړي دعوت له نظم دا مې عادت دی د بېننګ سړي دعوت له نظم دوزخ ته ځم خو د بې پت سره جنت ته نه ځم ته ملګرو وې چې ته راتلې نو اباسین تللی او نو ما ورته په یو تیښې کې دوه تورې نه ځایېږي یا به اباسین ناست وو یا به زه ناست وم داسې خو نه ده که نه په دې میز لاندې دا تیلۍ پرتې دي د ده ورسره چېرته خپه ولګېده داسې خپې ورسره ولګېده او په تندي له ټک ورکړو یې غرق شو خو زما خیال دا دی چې مراد باچا چې دا ډایز جوړ کړی دی نو دای په خپل سایز جوړ کړی دی ولاړ دی او سړي ته ویلي چې دومره جوړ کړه نو مراد باچا له خو خدای خدنګه لوړه ځواني لکه د سروې ورکړې ده خو په دې کې خو داسې ملګري او کشران هم شته چې هغه ډېر چیت دي نو هغه په خپل سایز ډایز جوړ کړی دی نو مونږ ډېر ملګري مجیب هم بس هیله هیله لیدو نو بچی بس هیله هیله ښکارېدې نو زما خیال ده چې اوس منیر او دانش صاحب چې دي نو دا ښه دي ماشاءالله اوس منیر عجز خو لا کشر دی اسنین چې کم دغه ووي نو ما وی چې دی عجز ته چېرته لاندې کټکۍ کې خوده غواړي چې دا لږ بره شي چې خلک خو یې واوري د ملګرو پښتون سټوډنټ فیډریشن د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او خصوصا د ډیګري کالج او د نورو ټولو کالجونو د یونیورسټۍ زمونږ د یونیورسټو چې دلته کم په دیر کې دي د دې ټولو ډېر فعال او ډېر ښه او ډېر لوی خدمات دي او لکه څنګه چې شاه فیصل خان وویل دغه زمونږ هم دغسې وو دې ځای ته راورسېدو د بابا په نوم باندې د باچا خان په نوم باندې د باچا خان د تاریخ په نوم باندې په دې باندې ډېرې اوږدې خبرې عزیزانو کېږي زه خپله خبره ډېره مختصر کوم تېر ځل ما خبره نه وه کړې تېر ځل ما تاسو ته شعرونه یو څو شعرونه ویلي وو ځکه چې مونږ دي واورو دا زمونږ د قام سترګې دي دا زمونږ د قام هغه خلک دی چې د باچا خان بابا په تحریک کې زما په خیال چې د خدای خدمتګار تحریک ډیر زیات خدمات یا د څه سره سم نه دي خو په هغې کې چې د قلم د خاوندانو کم خدمات دي ځکه یو نوم والما شروع کما د بابا نه چې په هغې سره کم د لیک خاوندان او کم شاعرانو کمې قربانۍ ورکړي دي او کومه لارښودنه یې کړې ده عزیزانو موږ چې 1.5 غنټه 2 غنټې خبرې وکړو او دا کشران یا دا مشران دا چې د قلم خاوندان تاسو خو پوره شعر یادوئ شعر نه یو کړی ووایي نو هغه ټول هر څه پکې رابندي په یو کړی کې ټول هر څه رابندېږي سمندر په کوزه کې بندولو والا خبره ده نو یو خو د دیو په خوله کې اثر دی یو شاعري چې د زړه د تله کېږي د زړه د تله او شاعري د حالاتو په حساب کېږي زمونږ د وطن بلبل زخمی دی زمونږ د وطن چمن سوی دی زمونږ د وطن سیندونه کې اور بلیږي زمونږ د وطن په خاورو باندې زمونږ د وطن په نخترو دا جزانان چې خبره کوي دا به هم دقه خبره کوي لکه کومې چې د دې مجیب او د نورو کشرانو وي هم دقسې به درته وایي ځکه چې دلته اور دی دلته آفت دی دلته ظلم دی دلته جبر دی دلته تباهي ده دلته بربادي ده د زورور په کمزوري ورسورېدل دي زورور په کمزوري د خپې لاندې کول دي د کمزوري په سر خپې ښودل دي کمزوری چې کوم دی هغه د بلکل د ځمکې تل ته رسول دي او دا د ظلم د جبر د زورور او د کمزوري جنگ چې دی دا هستي و چې دا جنگ یې کړی دی او د ټول عمر د کمزوري سره ولاړ دی ټول عمر باچا خان بابا د دې کمزوري د غریب ولس خبره کړې ده د زورور خبره نه ده کړې د جابر په ګریوان کې په عدم تشدد لاس اچولی دی او هغه لاس چې اچولی دی نو جابر د ځمکې تل ته رسېدلی خو خوځېدلی ترې نه دی نو دا شاعران چې زمونږ دي دا زمونږ اساسه زمونږ سرمایه ده د لیک خاوندان چې دي دا زمونږ سبا دی د لیک خاوندان چې دي دا زمونږ د دې قوم بالکل هغه کسړی ورته ووایي چې مسیحا ورته ووایي که سهاره ورته ووایي بالکل دا هغه خلک دی
او دیو هم په ډېر عجیبه حالاتو کې او په ډېر عجیبه طریقو ژوند تېروي. دیو ته د دیو په یو شعر بلکې زه به دا ووایم چې په یو صحیح او ټیک شعر باندې د کفر پورې خبرې کېږي. په حق خبره دیو د هغه ځای ته رسي چې هغه ځای ته موږ سوچ هم نشو کولی. خو زه د دیو پښتو، د دیو غیرت، د دیو ایمان، د دې ټولو چې کوم د قلم خاوندان ناست دي، د دیو د پښتو ته سلام پیش کوم چې دا قصې ثابت قدم دي او انشاءالله دا به موږ د دې قام خلک ورسره ولاړ یو او دا زموږ ستوري دي. انشاءالله دې ته به څوک بر هم نشي کتی. د میا صاحب چې راغی نو ما شاه فیصل ورته وویې خیبر افریدی را یاد شو دانش صاحب دقسې ورک به خیبر افریدی و لکه میا جمال شاه صاحب چې راپاسېد او دا دقسې ورک و کله به یو شی پاتې و کله به بل شی پاتې و. خیبر به تاسو صرف په دې ویډیو نازک صاحب چېرته په ویډیو کې به منیر جانه کتلی خو داسې ورسره وخت نه دی شوی. باچا سړی و د دنیا مافیهانه بې خبره یو خپله یو دنیا او د شعر ویلو ډېر ښکلی انداز و، ډېر زبردست انداز و. چېرته په دې یوټیوب او په دې دغه باندې چېرته لاړ شي، زه خو په دې څیزونو ډېر زیات نه پوهېږم. خیبر افریدی صاحب چې تاسو هغه چې هغه انداز وګورئ، د حمزه بابا خپل یو سټایل و، خپل یو انداز و، قلندر صاحب خپل یو انداز و. زه خو ستاسو د دې بچو په عمر کې د ټولو سره ډېر زیات پاتې یم او ډېر نږدې پاتې و. غټه خبره ده چې خیبر صاحب اوس خو ډېر زیات ګرځېدلي یو او په هغې کې ډېره دغه دا وه چې د اباسین هم پکې دغه ما ته ملګري وویل چې ته راتلې نو اباسین تللی نو ما ورته په یو تیښې کې دوه تورې نه ځایېږي، یا به اباسین ناست و یا به زه ناست وم، داسې خو نه ده که نه. نو خیبر صاحب یو ځل یې داسې وشو چې زه په دې صدر کې راتاو شوم. خیبر صاحب په فوټپات ولاړ دی او په دواړه لاسو کې په دغه ورځو کې به دا شاپرې ډېرې زیاتې نه وې. نو دا دغه د خپلې د کپړې دا تیلی دي د کپړې سودا به پخوا خلکو په دې کې راوړه، دواړه په لاس کې دي او دواړه لاس یې بند دي. زه ورته جوخ د دې فوټپات سره ودرېدم او ما خیبر صاحب کېنه، خیبر صاحب را سره کېناست. زمونږ هلته یو مشترکه دفتر و، موږ به پکې ناست وو د سټیټ لایف. سهار ما دی تقریبا 9:30 بجې ګاډي ته خېجولی دی، داسې 12:30 بجې دي. په دې ټایم کې د ما مخامخ میز تا خوا ناست دی، د دې خوا ناست دی، ملګري ناست دي. کرسۍ کې چې دی په کرسۍ په دې میز لاندې دا تیلی پرتې دي، د ده ورسره چېرته خپه ولګېده، داسې خپې ورسره ولګېده او په تندي له ټک ورکړو وی غرق شو. خیبر صاحب ولې وی زمونږ میلمانه وو او غرمې روټۍ له دا وله ما سودا له ښځې رالېږلې وې، ما سودا کوله او زمونږ میلمانه وه خو زما هیر دي. زما سره یو هلک و پی ان هم و ډرایوینګ مې هم کو اسماعیل نوم یې و. ما زر اسماعیل ته وویل ما بچه چابي واله او ما خیبر صاحب کور ته ورسوه، ده زر دغه راواغسته او ما شابه بچه خیبر صاحب کور ته ورسوه. هغه چې دغه شو دی واپس کېناست او تیلی واپس کړ. ما خیبر صاحب چې اسماعیل دې زر ورسوي شابه. ما ته ویل زما سره عادت دي، هغوی به بل څه بندوبست کړی وي، زه ورته معلوم یم. وی دا به ماښام کور ته ویسم، وی ګپ لګوو. نو هغه وی زه ماښام به بیا ویسم. نو تاسو لږ خیبر صاحب هم چېرته دا کوي، دا مشران ناست دي په خانپور کې چې ډېره پخوا مشاعره وه، نو خیبر صاحب راغلی و او د ستام د مخ کتاب ته چې ورګوري پکې ورک شي او شینواري افریدي او ملا ګوري پکې ورک شي. شینواري افریدي دغه ډېر زبردست کلام دی. زه ستاسو نور وخت نه لمه خو پتلو تلو کې به ته یو شعر دوه درې ووایم ځکه چې تېر ځل او دیو اوس زمانه پته نشته چې وایي چې ته به شعر خامخا وایې. ناسایل صاحب وایي چې ورکه جانانه زموږ وران کلي ته کور راوړه، ورکه جانانه زموږ وران کلي ته کور راوړه، که چېرته یې راشه د زړه شو کور له مې شور راوړه، او د کوه قاف دیوان بلا دې زورور منمه، د کوه قاف دیوان بلا دې زورور منمه، خو پښتونه عشقه ته تې خپل لالی په زور راوړه. او د
یو شعر به د خپل طبیعت هم ووایم وایي چې دا مې عادت دی د بېننګ سړي دعوت له نظم دا مې عادت دی د بېننګ سړي دعوت له نظم دوزخ ته ځم خو د بې پت سره جنت ته نه ځم دا مې عادت دی د بېننګ سړي دعوت له نظم دوزخ ته ځم خو د بې پت سره جنت ته نه ځم او د غمګین دلسوز دا ډېر پخوانی شاعر و هغه وایي چې ما فکرونه ورته یوسي چې دا مرګ څومره ښایسته دی ما فکرونه ورته یوسي چې دا مرګ څومره ښایسته دی نازنینه چې راخور کړي تور زلفان د چا په قبر او د هغو خوارو قبرونه مریجانه د هغو خوارو قبرونه چې خازي صحیح نه شوي خو کټوري دي د سرو زرو او ایزان د چا په خبر او زما خیال ده چې نور به درته ځکه چې تاسو شاعران ناست یې زه شعرونه مساجبه غوندې ده تاسو د ټولو به ډېره زیاته شکریا د ملګرو ادا کوم خصوصا د خپلې پارټۍ د ملګرو د پښتون سټوډنټ فدریشن د ملګرو او د دې شاعرانو د دیو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او الله د دیو زمونږ په منځ کې لري او موږ د الله د دیو په منځ کې لري خدای دې دا محفلونه دا مجلسونه د ټولو عمر دغسې لري ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریا ډېره مننه او په تلو کې هغه خپل د خټک صاحب چې کوم وایي چې پښتنو یا لیونو پښتنو یا تسنس شو پرګنو پښتنو راځئ چې کور کې مرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي او ته ځان بدل کو او دغه د ظلم زوړ جهان بدل کو ډېره مهرباني